د پیښور سیمې په یو مقامي حال کې د بحرین کې د ټول نخولي او پزله راهونکي لوکیشن کې واقعیا سمارټ آیکون پروجیکټ بحرین هوټل اپارټمنټ یو تعارفي دستوره تر سره شو چې پکې مشر ملما امینه ګلظفر باجوړ او پخوانی کمشنر مردان منتظر خان وو. دینه خو سر بیسیکلی اول خو زمونږ دا مقصد دی چې انویسټمنټ خلک کوي نن سبا په ریل اسټیټ کې خو خلکو ته دا پته نشته دی چې مونږ په کوم ځای کې انویسټمنټ وکړو په کومه طریقه باندې وکړو نو مونږ اول خو زمونږ دا مقصد دی چې مونږ دلته خلکو ذهن سازي وکړو په دې طریقه باندې چې تاسو په ریل اسټیټ کې انویسټمنټ کوئ نو دا غي څه طریقې دي په کوم انداز باندې تاسو په هغه کې داسې انویسټمنټ کولای شئ چې هغه تاسو لا یو په دوه باندې منافع واپس درکړي. زمانوم ارکیټیکټ جانشیر دی سمارټ ہوم کنسټرکشن کې از پرنسپل ارکیټیکټ کار کوم دانن چې کوم منګه انویسټر کنونشن دغه کړی دی د دې انویسټر کنونشن د دې مطلب دا دی چې دا کوم پروجیکټ منګه راوړی دی چې کوم های رایز بلډینګ دی په بحرین کې زمنګ سمارټ آیکن بحرین په نوم باندې دا پروجیکټ چې دی چې دې کې کم خلک انویسټمنټ کول غواړي چې د پروجیکټ نه اویر شي چې دې پروجیکټ کې منګه څه ورکو چونکه ایز ان ارکیټیکټ د دې دا ډیزاین منګ سره دی زموږ خپل ډپارټمنټ ارکیټیکچر ډپارټمنټ دا هینډل کوي نو الحمدلله په دې باندې منګه کار شروع کړی دی دا ګراوند پلس 7 سټوریز بلډینګ دی د کې مونږ داسې کړی دي چې لکه په بیسمنټ کې مونږ پول پارکینګ ساتلې دی بیا په ګراوند باندې ټول اکټیویټیز راځي آی کې کم چې دی ریسټورانټ دی چې مین دغه لپاره اپارټمنټ بعد لپاره لازمي وي بیا د کې مختلف اکټیویټیز دی هغه کې جیم دی پلینګ ایریا دا داغه نه علاوه کډز پلینګ ایریا دا مونږ دا ټول کم بیسیک نیډ چې دی دا مونږ په دې اپارټمنټ کې ساتلې دي. پیغام ورکول غواړي خلکو ته زه جی دا پیغام ورکول غواړم خلکو ته چې دا یو هوټل سرویس اپارټمنټ مونږ جی پرووایډ کړی دی په بحرین کالام کې جی په دې کې مونږ سره مختلف قسم چې کوم دي فیسیلیټیز موجود دي هغه فیسیلیټیز دې کې موجود دي چې ان شاء الله په داسې نور په کالام کې چې کوم پروجیکټ دی پای کې هغه فیسیلیټی نشته. د سمارټ سولر پرایویټ لیمیټډ چې دا خیبر پختونخوا نه علاوه پورا پاکستان کې په انرژي سولوشن باندې کار کوي په انډسټري کې دا شان دي هومز چې کوم دي کورونه دي دا شان دي کارپوریټ چې کوم سېکټر دي هوټلز دي بانکس دي ګورنمنت سېکټر دي هغه دا انرژي چې کوم سولر سیستم دی هغه موږ پروګرام چې دا ویډیو سمارټ زون مارکیټینګ سی او اسماعیل شاهد او مقررینو وینا و چې سمارټ آیکون بحرین سواد په کالام روډ بین الاقوامی معیار طرز رهایش اوسېدو او سرمایه‌کارۍ لپاره یو بهترینه منصوبه ده. په دستوره کې په سټیج باندې کمپیرینګ اجمل شاه یوسفزئی او شبانه ارزو وکړو. جی بالکل نن سبا څنګه حالات سره روان دي چې سرمایه‌کاري نشته د لاک ډاون د وجه نه کافي مطلب تیر وختونه ډیر سخت تیر شوی دي د انویسټمنټ د پارټول پریشان دي چې څوک نو دا ډیر یو ښه پروجیکټ دی 24 هاورز چې کوم دی کې مطلب ټوټل فیسیلیټیز ورکړل شي دي سمارټ سیستم دی پکې او څنګه چې خبر اوکړه ایونت کې بم تاسو اوریدلی وی چې لکه ایرپورټ ټو سوسایټي کنه لکه مطلب د ایرپورټ نه سوسایټي د تاسو ډایرکټ لې راتلی شي دومره ایزیلی تاسو پورا کنوینس ملاوي کې 24 هاور سکیورټي CCTV لایک مطلب یو لگژری لایف ټوټل مطلب زبم چې سہولتونه پکې موجود دي. په دستوره کې په ګڼ شمېر کاروباري سیاسي سماجی مشرانو ګډون وکړو. په دستوره کې نامتو ګلوکار خالد ملک هم راغلی وو. په سټیج باندې سندره هم پیش کړه. ناستو کتونکو مشرانو ترې خوندونه واغستل. مینوالو چې څومره ملګري ما په دې ټایم باندې ګوري تاسو ټولو ته زما طرف نه ریکویسټ دی چې د سمارټ زون کې د کې خامخا راشئ. یو زما زنن راغلی ما کنونشن د دې نو د زما په خیال اوس بحرین کې اپارټمنټس جوړوي او هغې دپاره یو ډېر ښه کنونشن وایي کې ما حصه واخیسته. ما غوړ کې سانګ ویلو خو حقیقت دا دی چې زما په خپل هم ډېر زیات د هغې د دې د ملګري دا خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوې نو چې څومره انویسټر دي هغې دې ورته راشي او انویسټ کي پکې ماشاءالله ما ته خو ډېر ښه ښکلی دغه ښکاري او ملګرو دپاره زه یم چې ښه چانس دی چې راشي او د کیسه واخلي.